آیا ټول کابل ښار به قرنطین شي او که نه؟ نو په دې راپور کې به تاسو ته وضاحت وړاندې کوو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. او که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي او دغسې جالب موضوعات روزمره غواړئ وګورئ، نو زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. په کابل کې د کورونا د وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره د کابینې جلسې پریکړه. سر له سبا په کابل کې د خوراکي توکو د پیرلو، روغتیایي او امنیتي خدمتونو ته د اړتیا لرلو او د بل ناروغ څخه د مراقب د کولو څخه پرته په ټولو ګرځېدونو باندې بندیز ولګول شي. همداراز له کابل څخه د باندې په تلو او کابل ته په دننه کېدو هم بندیز ولګېد، خو د خوراکي توکو، روغتیایي مرکزونو او امنیتي خدماتو مرکز به په عادي ډول فعالیت کوي. له دې ورهاخوا د رئیسانو د ادارې مشرانو څخه پرته نور د ټولو دولتي ادارې مامورینو 3 اونیو لپاره هم رخصت کړی شول. نو څوک چې کابل ښار ته ځي او یا هم ورنه ځي نو نشي کولی چې د دې نه پس د کابل ښار څخه ولاړ شي او یا کابل ښار ته راشي، او زیاتره ادارې او زیاتره کارمندان هم د کابل د ښار نه رخصت شول.